افغان دعوت چینل درنو لیدونکو دا د یو ځل بیا له یوې ښکلې خپرونې سره ستاسو په چوپړ کې یو. د مهربانۍ له مخې افغان دعوت چینل سبسکرایب او په شیر کولو سره زموږ ملاتړ ته دوام ورکړئ. مولانا اشرف علي تحالوي رحمه الله فرمایي د سلطان محمود غزنوي رحمه الله مخالفین نوموړی په دې توره نبي چې گویا غزنوي رحمه الله اسلامي خاورې ته د ظلم او تورې په زور پراختیا ورکړې وه، په داسې حال کې چې حقیقت داسې نه دی. کله چې سلطان محمود رحمه الله پر هندوستان حمله وکړه، د حملې وروسته یو شمېر هندوان د بندیانو په توګه په اسارت ونیول شوه چې بیا غزنوي رحمه الله له ځانه سره غزني ته انتقال کړل. په اسیرانو کې یو ډېر هوښیار او ځیرک غلام هم و. سلطان محمود رحمه الله نوموړی غلام آزاد کړ او هغه ته مختلف علوم او فنون ورزده کړل. کله چې آزاد کړل شوي غلام درسونه خلاص کړل، نو د غزنوي رحمه الله د حکومت په دربار کې یې لویه دنده ترلاسه کړه، تر دې چې وروسته بیا د یو لوی اسلامي ملک پاچا شو. کله چې سلطان محمود رحمه الله نوموړي ته د پاچاهۍ تاج ور په سر کوو، نو هغه ډېر وژړل. غزنوي رحمه الله ورته وویل: ته ولې ژاړې؟ نن ورځ ستا لپاره د خوشحالۍ ورځ ده، خو ته ژاړې. آزاد کړل شوي غلام ورته وویل: زه چې کله ماشوم وم نو په هندوستان کې مو ستا د یرغل او حملې خبرې اورېدلې. زموږ د سیمې خلکو ستا په اړه د ظلم او وحشت ډېرې دردونکې خبرې کولې، تر دې چې ستا د ظلم او وحشت آواز زموږ پر ښځو او ماشومانو ډېر اغېز وشیندی. کله چې به میندو خپل ماشومان ډارول، نو ستا نوم به یې ورته اخیستی، حتی زما خپلې مور به لا زه ستا په نامه سره ډارولم. نو ما دا فکر کاوه چې ته به یو ډېر ظالم او خونخواره انسان یې. کله چې تا زموږ پر سیمې حمله وکړه او زه په اسارت ونیول شوم، نو داسې ډارېدلم نږدې و چې له ډېرې ویرې څخه مې روح قبض شي. خو ستا د دښمنانو د خبرو برخلاف تا زما سره ډېره ښه رویه او بهترین چلند وکړ، حتی نن ورځ زما پر سره د پاچاهۍ تاج ایښودل کیږي. نو اوس مې ځکه وژړل، ما ویل ای کاش چې زما مور ژوندۍ وی او دلته یې حضور لرلی او ما ورته ویلي وای چې ای مورې وګوره، دا هغه محمود غزنوي دی چې تا به زه د ده په نامه سره ډارولم. یقینا اسلام دی چې انسان له غلامۍ څخه سردارۍ او پاچاهۍ ته رسوي.